يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. د کورنیو چارو وزارت د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ لوی ریاست د ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 44 تنه مداومین د یوې میاشتې زده کړو په لړ کې فارغ شول. په دې غونډه کې چې د مخابرې لوی ریاست په ښوونیز او روزنیز مرکز کې جوړه شوې وه، مل پاسوال انجینر عزیز الرحمن صلاح الدین د مخابرې او معلوماتي ټکنالوژۍ نظامي مرستیال فارغینو ته د مبارکۍ ترڅنګ په لا زیاتو زده کړو او نورو ته په رسولو باندې ټینګار وکړ او ویې ویل: دا کار مو چې زده کړه که تاسو هلته لاړ شئ دا کار عملي ونه کوئ، د تاسو نه کمپیوټر بېرته هېرېږي او چې څومره ډېر دغه عملي کار په دغه کار کې وکوئ نو بیا تاسو تجربه نور هم زیاته کېږي او بل اکتفا په دغه باندې مه کوئ. موږ انشاءالله کوشش کوو تاسو ته به په راتلونکي نور هم دغه شی سیمینارونه برابروو، ښه سیمینارونه برابروو. تاسو باید خپلو کارو ته متوجه وئ چې د خلکو خوشحالي موږ تاسو په لاس راوړو. وطن او خلک مو ډېر سخت کړېدلي دي چې څوک دفتري ملګري دي چې خپل دفتري کارونه زر وکوي یا نه هغلته زر کولی شي چې کمپیوټر شانې ښه زده وي. د مخابرې والا باید خپل کار ته متوجه وي، د کمرو والا خپل کار ته متوجه وي. د کمپیوټر خو دغه پروګرامونه دي د کوم چې موږ تاسو دلته وایو که نه په هغه باندې دفتري کارونه کېږي. د مخابرې په بخش کې انشاءالله پرمختګ را روان دی. موږ اوس په کابل کې سږ یو سیستم عملي کوو، په هغه به موږ خپل ملګري هم څارلی شو نو ډېر کار ورباندې کولی شو. نو د ټرنکینګ سیسټم به وي، موږ ته پته لګېږي چې زموږ ملګری په کوم ځای کې دی که نه. نو په نوي سیستم کې داسې کېږي که زموږ ملګری ولوېږي موږ ته به پته لګېږي چې یا مړ شي یا چا وویشت که نه. او دغه رقم د که مخابره ورکړی شي موږ ته به پته لګېږي چې په کوم ځای کې ده. نو نوي سیستم کې ډېر ښه کار کېدی شي. دا مطلب تاسو په مخابره زده کړي خو په دغه ځای به اکتفا نه کوئ چې په ذهن کې مې وي چې اوس نه وایي پرمختګ هم را روان دی. ورپسې مولوي عبیدالله د مخابرې او معلوماتي ټکنالوژۍ د حفظ او مراقبت مدیر د اوسني عصر د اسبابو او تخنیک د ارزښت او اهمیت په اړه خبرې وکړې او داسې وویل: الله جل جلاله موږ تاسو ته د درس او د تدریس موقع را کړې ده. الله جل جلاله هغه وسایل چې د دښمن د ماتې په مقابل کې استعمالیږي هغه وسایل را کړې دي. الله جل جلاله د درس لپاره په هر وخت کې حتی که ته وغواړې چې د شپې لخوا ته درس ووایې هم ته کولی شي چې وویلی شي. اوس هغه وخت نه دی لکه د جهاد په دور کې چې مجاهدینو به حربي ټکنالوژي زده کوله، په غرونو کې به زده کوله. اوس الحمدلله الله جل جلاله تا ته هر څه مهیا کړي دي. الله تعالی درته ټول وسایل برابر کړي دي. الله تعالی درته د درس او تدریس لپاره ښه تکړه پوه استادان درته مهیا کړي دي. نو دا د تا دپاره اوس عذر نشي کېدلی چې لکه مخکې به چې بعضو مجاهدینو عذرونه پیش کول چې د موږ سره هغه موقع د درس یا د زده کړې موږ نه لرو، د دې په خاطر چې موږ د جهاد په ډګر کې مصروفه یو. هغه وسایل چې د جهاد په ډګر کې کارول کېږي هغو ته لاسرسی موږ نه لرو. نو الله جل جلاله تا ته هر څه مهیا کړي دي. نو د دې په خاطر باندې که چیرې ته غواړې چې په دې آیت باندې عمل وکړې نو د خپل واس او طاقت مطابق به ته نور زده کړې کوي. په دغه زده کړو چې تاسو دلته حاصلې کړلې په دې به اکتفا نه کوي چې بس ما کمپیوټر وویل او مخابره مې زده کړله بس نور د ما نه د ټکنالوژي انجینر جوړ شو. نه، ته د دې ځای نه چې لاړلې دغه خپل وخت د خپل بدن دا به ته په عباسیاتو کې نه مصرفوي. د دې نه وروسته به ځې په بازار کې به کورسونه وایې، کمپیوټر به نور هم زده کوي. کومې نیمګړتیا به چې د تا په دغه تعلیمي دوره کې چې تا ته کومې نیمګړتیا وي هغه تا ته خپله معلومیږي. نو د هغه نیمګړتیاوو د هغو لپاره به ته تکمیل به کوې. ټکنالوژي چې جوړه شوې ده د دومره فوقالعاده ټکنالوژي ده. مثلا فرض که ته یو پیرهدار ولې په دروازه کې کېنوې، دغه پیرهدار د تا د 8 ساعتونو نه زیات استعداد نه لري چې دغه ټول وخت د قرول دی کنټرول کړي. خو دغه کمرې چې تاسو دلته درس وویلو د دغه کمرو په توسط باندې ته 24 ساعته کولی شي چې پیره ورباندې وکړي. نه ستړی کېږي، نه په دې کې مثلا د خوب کوي، نه یعنې د انسان د استعداد نه دغه ټکنالوژي چې نن په دنیا کې وجود لري دا د انسان د استعداد نه فوق ده، پورته ده. نو د دې په خاطر باندې چې په دنیا کې دغه ټکنالوژي چې نن جوړه شوې ده دغه ټکنالوژي نه ته په صحیح معنا سره استفاده وکړې. او همدارنګه د دې ریاست د طرح او ډیزاین عمومي مدیر مولوي ریاض فارغینو ته په لا زیاتو زده کړو او د دې دندې په ښه ترسره کولو ټینګار وکړ او ویې ویل: دلته د کومه که
مسلکی علوم دي د باندې د دنیا پیشرفت روان دی دې کې توجه نه کوو نو دغه شرط خو د ریاست مخابرې والا وزارت داخلي په خپله ادا کو تا ته درس وویلې ته یو کورس ته راوستلې کورس کې استادان درته دلته وو او استادانو ټول درته طریقه وښودله ما دې دوی درته هغه طریقه وښودله وروسته دنیایي ټکنالوژي معلومات چې دي هغه نو بیا ستا خپل کار دی او دلته نشي کولی چې تا نه دلته ارسطو او افلاطون جوړ کړي دا درته نشي جوړولی دوی صرف تاسې ته طریقه وښودله چې ګوره دا شي طریقه دغسې ده په دغه طریقه دې موږ مقرروو نور الله تعالی عقل درکړی کمال یې درکړی دا کتابت نه دی کتابت دا د منطقیان وایي دا هغه خاصه شامله د انسان ده هر انسان ته کتابت شامل دی هر انسان چې کوشش وکړي الله تعالی پکې دا استعداد ایښی دی چې دی وروسته ترې یو بهترین کاتب جوړ شي ژوند د افغانستان اسلامي امارت لپاره خدمت کوم